الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. سلورم سپارہ دا سورة آل عمران او یوصل شپک شپیتم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کی د غزوه احد واقعا را روانه وه. الله جل شانو او فرمایل وای که تاسو ته په دې غزوه احد کې کم تکلیف رسېدلی نو تاسو خو د کافرانو ته د دوی دوه چونډه ور رسولی وو په غزوه بدر کې، او یا کسان دام ته مردار کړي او یا کسان دام ته ژوندي گرفتار کړي او بیا هم د فدیې په شکل کې تاسو آزاد کړل. ستاسو نه اویا کسان شهیدان شول او تاسو د دوی نه په غزوه بدر کې اویا مرداران کړي او یا هم چې دا دغه کړي قیدیان کړي قید کړي وو. نو دا پیغمبره او دا کوم عارضي شکست چې ملاو شو نو دا ستاسو د نفسونو د طرف نه دی، ځکه پیغمبر تاسو په یو ډیرکۍ باندې کېنولی جبل رومات باندې او د هغې د حکم تعمیل ونه شو. نو لاول خو تاسو ته فتحه میلاو شوې وه، خو دغه فتحه دا په شکست سره بدل شوه عارضي شکست سره، ځکه بیا هم دوباره مسلمانانو ته فتحه دا میلاو شوه. نو دا ستاسو د نفسونو د طرف نه و. اوس په دې آیت کې الله جل شانو فرمایي وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله. هغه چې تاسو ته ورسېد، تاسو ته کوم مصیبت ورسېد، یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې مخامخ شو دوه لښکرې، چې یو د مسلمانانو لښکرو او یو د کافرانو چې دی دا لښکرو. د مسلمانانو تعداد دا 200 ځکه 1000 او بیا د عبدالله بن ابی بن سلول سره 300 دا د لارې نه واپس شو، او بل د کافرانو لښکرو چې هغه 3000. نو په باذن الله دا د الله په حکم سره. ولی حکمت بیانې وليعلم المؤمنین، دې لپاره چې الله ظاهر کې مؤمنان جدا کې مؤمنان دي خلکو ته وخت چې دا مؤمن دي او دا کې منافق دي چې دا پته ولګي، ځکه چې دا نه راغله هر سړي په ویل چې بس هغه مجنون یم. لکه هغه مشهور واقعه ده، ډېر مجنونان راغلیو، روټۍ موټۍ به خوړله او بس د لیلا د کور نه به والله هر سره تلل. نو بله ورځ د لیلا سوچ کړی دی چې دا خو مجنونان ډېر دي، خو چې دا اصل مجنون پکې څوک دی. لوښی خادم له ورکړی دی، ورشه چې د لیلا وینه پکار ده. یو له ورځي وایي زه د یو مجنون یم، د وینې مجنون چې دی دا بل دی، بل له ورځي نو چې هغه اصل کم مجنون دی هغه ورته ووایي چې د کم ځای وینه دی پکار ده. نو دا جنګ هم ذکر راغلی چې د پته ولګېږي چې عاشق څوک دی، اصل کې مؤمن څوک دی. د خلکو ته الله ته خو معلوم دی، خو چې جدا شي بس د خلکو ته وښیي. نو وایي دا د غزوه احد دا معرکه راله او په دې کې عارضي شکست هم میلاو شو. نو چې پته وليعلم المؤمنین دې لپاره چې الله جدا کې مؤمنان نور الله معلوم دي، او وليعلم الذين نافقوا دې لپاره چې الله جدا کې منافقان نافقوا یو منافقت کړي، الله مؤمنم جدا کې الله منافقم چې دا جدا کې. وقيل لهم دام د ليعلم سره متعلق دي او دې لپاره چې الله جدا کې هغه کسان قیل لهم چې دې ته ویل شي تعالوا راشي قاتلوا تاسو جهاد وکي فی سبیل الله د الله په لار کې. سبیل الله نه مراد د الله طاعت، بس د الله په تابعداري
او ادفعوا او کو جهاد نه کوي کم سے کم دا کافران د خورا روان شي په مدینه منوره باندې حمله کوي نو کم سے کم د خپل کلی علاقه وطن دفاع خو کوي کنه د دې پاره راوځي نو قالو دوی ویل دا هغه درې سوه کسانو چې کوم عبد الله بن ابي بن سلول سره د لارې نه چې دی وبشیو نو قالو دی لو نعلم قتالا لاتبعنا وای کچرتا مونږه غنلې دا جنگ مونږ به تابعداري کړې تاسو یعنی مونږ ته دا جنگ نه ښکاری زمونږ د علم مطابق دا جنگ نه دی او کو جنگ وې مونږ ته پته چې دا جنگ دی نو بالکل مونږ به سره تللی خدا مونږ جنگ غنو نو دا ځان قتلول دي او یا بل مطلب دا دی لو نعلم قتال لاتبعنا کچرتا مونږ په دې په جنگ باندې د جنگ طریقه ته معلومه وي په جنگ کې مهارت وي نو سیټ د مونږ تاسو سره تللی جنگ مونږ کړی خو مونږ ته د جنگ څخه مهارت راته معلوم نه دی تجربه نشته نو د دې وجه نه مونږ تاسو سره تللی نشو نو وی هم للکفر دوی چې کفر ته هم للکفر د علام په معنی د اله سره ای للکفر دوی کفر ته یوم ازین په دغه ورځ باندې اقرب ډیر زیات نږدې منهم یعنی په نسبت د دوی ل ایمان ایمان ته دلته د علام په معنی د اله سره دی ای لل ایمان ایمان ته دوی ظاهرا خو ځان مسلمانان ظاهرا خو باطنا دي کافرانو خو چې کله دغه له غزوه احد تلل نو هغه ظاهري ایمان هغه چې بس دغه کو ښکار خپل کو پر ښکار کو ځکه jihad نه نتل نو هغه ځل کې چې کم کو پرونه هغه ته بالکل ورنږدې شو یعنی بالکل اظهار دغه وکړو یقولون بافواههم او دوی بویل په خپل خلو سره یعنی دا کم لو علموا قتالا وای کوم په جنگ باندې پوهې دي نو موږ بس تاسو تابعداري کړې نو په خلو باندې ویل ما ليس في قلوبهم هغه چې نو د دې په زړونو کې یعنی ایمان ظاهر او کوپری دا پټاو شوی د قرطبي وای والله تعالی چې اعلم خبردار دی بما یکتمون هغه چې دوی پټي یعنی کم نفاق پټي او الذين هغه کسان قالو چې دوی لاخوان خپل ورونو ته یعنی لاخوانهم په الدين او یا په حق اخوانهم د خپل ورونو په اړه کې وقعدوا او دوی ناسو یعنی jihad ته نو تلي لو اطواعون کچرت دوی زمون خبره منلې دا کوم چې jihad لتلی دي شهیدان شول دوی زمون خبره منلې ما قتلوا دوی باندې قتل کړل شي نو قل ورته وای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تدرؤوا عن انفسکم کچرتا دا خبره داسې وي چې دوی jihad لنه تللی نو دوی بوس قتل شوی نه نو د خپل ځان نه چې دی دا مرګ چې دی د پکې کنه صاحب د مدارک او صاحب د قرطبي دا ذکر کړی دی وای چې او یا منافقین وای دا په دغه ورځ باندې چې د عمل شو چې کله منافقین دا خبره وکړه وای زه د خپل ځان نه دا مرګ چې دی دا د پکې نو قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونکي وای وما اصوابکم او اغا چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان پورز دغه یوم پغورز باندې التقى الجمعان چې مخامخ شوي دوه لښکرې فباذن الله د الله په حکم سره وليعلم المؤمنین دې لپاره چې الله جدا کی مؤمنان دلته دا معنی لیعلم المؤمن چې الله معلوم کی مؤمنان ځکه الله ته پته ده چې دا مؤمن دی دا کافر دی خو چې د خلکو ته وخی بس چې دا کارو د کوټه پته دا ولګي نو صاحب د جلالین علم ظهور تی مراد دی وليعلم المؤمنین دې لپاره چې الله جدا کی مؤمنان وليعلم الذين دې لپاره چې الله جدا کی منافقان وقيل لهم او اول شدویتا تعالوا راشي قاتلوا وجنگی جهاد وکي فی سبیل الله د الله فلارکی او ادفعوا یا دفاع وکي قالوا ندوی ولو نعلم قتالا کچرتا منگا فوهدل پا جنگ باندی لتبعناکم خام باستاسو تابداری کڑوی هم للکفر او دوی کفر تا یوم اذن پا دغورز باندی اقربو دیر زیاد نزدیو منهم پنسبت دوی باندی للایمان ایمان تا یقولون او دوی بویل بیافواهیم پخپل خلو سرا
ما لیس فی قلوبهم اغا چی نو ددی پزلون کی والله او اللہ تعالی چی اعلم خبردار دے بما یکتمون اغا چی دوی فٹی الذین اغکسان قالو چی دوی ویلی اخوانهم دخپلورنو پبارکی وقعدو او دوی ناسو یعنی دوی ناسو د جهاد نه جهاد لنوتلی لو اطاعونا کچرت دوی زمون تابعداری کړي وي ما قتلوا دوی باندې قتل کړل شوی قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم فدرؤ پستا صدفکی عن انفسکم الموت دخپلو ځانونو مرګ ان کنتم صادقین کچرتا تاسو رښتون کی وی وما اصوابکم اوغا چه ورسیدو تاستا یوما پغورز باندی التقل جمعانی چه مخامخ شوید ولخکری فبئذن اللہ داد اللہ پا حکم سرا ولیعلم المؤمنین دید پارا چه اللہ جدا کی مومنان ولیعلم الذین او دید پارا چه اللہ جدا کی اغکسان نافقو چه منافقان دی وقیل لهم او ویل شدویتا تعالو راشی قاتلو و جنگی گئی فی سبیل اللہ دا اللہ فلارکی او ادفعو یا دفاع وکی قالو ندوی واللو نعلم قتالا کچرتا منگ پوہدل فجنگ باندی لتبعناکم خام خامنگ باستاسو تابداری کڑوی هم للکفر او دوی کفرتا یوم اذن پدا غورز باندی اقرب دیر زیاد نزدیو منهم پنسبت دوی باندی للایمان ایمان تا یقولون او دوی بویل بی افواههم پخپلو خلو سرا ما اغا خبر لیس فی قلوبهم چی دی پزلونو کنوی والله اللہ تعالی چی دی اعلم خبردار دے بما یکتمون اغا چی دوی فٹی الذین اغا کسان قالو چی دوی اویل اخوانهم دخپلورنو پبارکی وقعدو او دوی ناسو لو اتواعونا کچرت دوی زمون خبره من لیوی دی زمونگا تابیداری کلیوی ما قتلو دوی بانو قتل کلل شوی قل ورطوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدرؤ پستاسو دپکی عن انفسکم الموت دخپلو زانونو نا مرگ ان کنتم صادقین کچرتا تاسو رشتون کی وی دخل کو دا خبری کولی خودن دنیا کی نشتا تلی دی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمول سموار پریوانی پورا دا عمل کولو توفیق راکی فلا ازا خل تعلق خل محبت رنسیک نبی علیہ السلام کامل طریقے زمان پر زندگی کرا ولی اللہ دا دین سر زمان من محبت چی دا غسیوا کی اللہ دا بیدینین زمان نفرت پیدا کی اللہ دا بیدینین زمان نفرت چی دا غفیدا کی اللہ ستا دا دین سر زمان من محبت چی دا غفیدا کی اللہ دا غدین زمان پر جسلور پوٹا بدن کشتی دا غرا ولی اللہ زمان دا بدن دا دین جنازی روانی دی اے اللہ دا دین جنازی زمان دا بدن مو باسی اللہ دا منگ چی دا غدین دارکی اللہ دا طول خلق چی دا غدین دارکی اللہ زمان دا جوانان چی دا غدین دارکی اللہ زمان زنانا چی دا غدین دارکی اللہ دا بیدینین منگا محفوظ کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد